موږ او تاسو ټول په دې انتظار یو چې د په تش په نوم باندې اسلامي هیوادونو کوم بوتلان یا مشران چې ورته وي خدای د دې مشران کوي نه الله دې هلاک کړي. لکه څنګه چې د غزې په ماشومانو باندې څرنګه تیریک څرنګه ظلم شروع دی د هغې هغه ټوک ټوک بدنونه الله دې ستاسو په همدغه بچیو باندې دقسې حالات راولي. په الله قسم چې د انسان نوم د انسان وي د غزې ماشومان د فلسطین د بچیو هغه ټوک ټوک اندامونه که تاسو ووینئ نو فکر نه کوم چې چا په سترګو کې به ورته اوښکې ټینګې شي. موږ دې ته انتظار کوو چې تش په نوم د غلامانو اسلامي غلامانو چې به د کوم د اسلامي هیوادونو کوم غلامان دي د رذیلان شرابخواره خبیثان دی به اوس داسې یو فیصله صادره کړي او ټول به دا په یو غږ باندې خبره به پورته کړي چې د اسرائیلو سره سفارتي تعلقات ختم، تجارت ورسره ختم، سفیران ټول ور وشړئ، خپل سفیران ترې راوغواړئ او په دې باندې چې څومره د عربو هیوادونو نه چې کوم تیل ورته روان دي دغه پې بند، اسلحې تجارت هر څه به پې بند کړي. خو بدبختانه خالي دغه یم لکه د مظلومو فلسطینیانو غوندې دې رذیلانو هم دا وویله چې په غزې باندې بمبار بند کړي. افسوس افسوس تاسو په دې نومونو باندې، کاش اسلام نوم در پورې نه وای، کاش د اسلامي هیوادونو په لیست کې ستاسو نومونه نه وای. زموږ د مظلومو دعا که الله قبلوي، یا الله دغه ټول داسې تباه و برباد کړي، د ټولو کورونه دغسې وړاندې کړه لکه څرنګه د فلسطین د مظلومو مسلمانانو. په الله قسم نن مې د یو بابا سپینګیري، د فلسطیني بابا سپینګیري سترګې اورېدلې چې مسیح ورته داسې پراته دي، ټوک ټوک پراته دي او د خپلو مسیحو ته لګیا ده چې راشه رسول الله ته ووایه چې اسلامي امت موږ سره نه دی ولاړ، اقصا غم کې څوک نه دي. لاړ شه رسول الله ته شکایت وکړه، لاړ شه زموږ شکایت رسول الله ته ویوسه چې موږ سره یو مسلمان هم نه دی ولاړ، ټول په خپلو مادیاتو پسې لګېدلي دي، هېڅوک هم د اسلام په قصه کې نه دی، د کعبې په قصه کې نه دی. لاړ شه خپل رسول ته شکایت وکړه، لاړ شه زموږ له خوا لاړ شه رسول الله ته شکایت وکړه، ورته ووایه چې ټول اسلامي امت چې دی هغه ناکامه شو، هغې لکه د ښځو غوندې ناست دي او اسرائیلو ته دا عذر کوي چې خیر د تاسو یو څو ساعتونو لپاره وربند وکړي تر څو پورې چې په غزه کې چې کوم ژوندي پاتې هغې ته یو لقمه ډوډۍ ورسیږي. د الله نه ویرېږئ، د رسول نه ویرېږئ. په کومو سترګو به تاسو د قیامت په ورځ رسول ته مخامخ کیږئ؟ په کوم ماشومان چې کوم ټوکړې ټوکړې دي، بدن یې ټوک ټوک دی، هغه ته سړی کتی نشي، خو والله انسان ته ذهني تکلیف پیدا کوي. ما یو 2-3 کلیپه وکتل، زړه مې نور زیاتې خولې ته ودرېد، نشم کولی چې زه خبرې وکړم. یا الله موږ معاف کړه، موږ کمزوري یو، موږ لکه هېڅ هم نشو کولی. یا الله په دې جرم کې م راونیسئ چې تاسو ولې څه ونه کړ. زمینه یا الله موږ ته مساعده کړي، پرېږده چې موږ څه ونه کړو. موږ افغانان اوسه پورې خپلو دردونو باندې لګیا یو، خپلو زخمونو ته اوس ایله موږ لګیا یو، پټېګانې ورته جوړو، بیا هم څوک ارام ته نه پرېږدي. فلسطین خورې، فلسطین وروره، موږ به څنګه تاسو ته ځان در ورسو. خو بیا هم که زمینه مساعد دی، په والله العظیم دلته داسې ځوانان دي چې هر یو د الله په نوم باندې ځانونه قرباني کړل. خو زموږ ګیله د هغه عربانو نه وشي، د هغه د اسلام ټیکهدارانو نه وشي چې هغوی چې کله نوم د اسلام راشي بیا وایي موږ فخر کو چې موږ عربان یو، په عجمو باندې موږ فخر کو، زموږ په قوم کې پیغمبر راغلی دی، پیغمبر زموږ د قوم نه و. هغې بیا داسې خبره کوي. هغې مې پرون یو ویډیو کلیپ کتم، دا اوس په مکه کې د هغې کلبونه دي، ناست دي قطې کې، ټول ځوانان ناست دي قطې کې، میوزیک ورته چالان دی. نو په دې باندې به موږ امت وګټو، په دې باندې به موږ یهودو سره مقابله وکړو. بیا هم که چېرته زموږ اواز تر فلسطیني خویندو، تر فلسطیني میندو، تر فلسطیني هغه ورونو او بچیو پورې رسیږي،
موږ ته معافي وکړي. موږ کمزور یو، واقعا موږ ضعیفه یو، زموږ رسېدل هلته ډېره سخته ده. یو که الله موږ ته داسې زمینه مساعده کړي او زموږ په لاس دا یهود مردار شي او زموږ په لاس هلته زموږ رسېدل تر تاسو وشي، نو هغه جدا موضوع ده، که نه موږ نه خطا ده. نو دوستانو بس دغه د زړه درد و، څونه سړی وساتي، څونه سړی تحمل وکړي، څومره صبر وکړي. تاسو اقلا سر ښکاره کړي. د دې بچیو یو ماشوم یې غېږ کې نیولی دی، زخمي دی، وړي ډاکټر ته مخ ته چې د پښې دغه هډوکی داسې نیغ راوتی او ماشوم رقې رقې ګوري، لاس هډوکی نیغ دې خواته راوتی او ماشوم رقې رقې ګوري. فرض که دا ستا بچی، څنګه تحمل کوې؟ بل ماشوم دی، نه مور شته نه پلار شته، هر څه ختم، یوازې. دوستانو دا فقط دا حالات موږ تاسو باندې تیر شوي، ځکه موږ هغه درد یې موږ ته رارسېږي. بس الله دې مسلمانانو کې اتفاق و اتحاد راولي. قسم په الله چې دومره سخته ده، دومره سخته ده، الله دې اسانه کړي، الله دې په ټولو مسلمانانو کې اتفاق و اتحاد راولي. دا اوس چې څنګه په فلسطین سخته ده، دا درته وایم که یوم که تاسو په عراق کې پاتې شوئ، که په تاسو سعودي کې پاتې شوئ، که تاسو په لبنان کې، په سوریه کې، حتی په پاکستان او په ټول اسلامي نړۍ کې که تاسو دغه فلسطین د لاسه ووته، دغه اقسام د لاسه ووتله، که تاسو په دغه یو ملک کې د یهودو د لاسه آرامې شپې ورځې تېرې کړې، بیا به تاسو ته معلوم شي. دا الله په قرآن کې درته ښودلي چې دا ستا دښمنان دي چې هر وخت د دوی وس برابر شو، دوی په زړه کې رحم نه لري. دا هغه حیوان صفته درندگان دي چې دوی په زړه کې هیڅ رحم نشته. تاسو دې 11,000 کسان شهیدان شوي دي چې هغه کې 15,000 یوازې ماشومان دي، 3,000 پکې یوازې زنانه دي. هغه دومره درنده صفته خل دي. ملګري ملتونه تش په نوم باندې حقوق بشر ناست لپاره دی، فقط تعداد و شمار روزانه، او هغه قصه کې هم نه دی. ای بېغیرت عربانو، 130 میلیونه نفوس د تاسو دی، 8 میلیونه اسرائیل دی، تقسیم د یو اسرائیلي باندې 100 عربان رسیږي. الله دې تاسې هلاک کړي، الله مو داسې هلاک کړه چې په ټول عمر سر پورته نه کوي. موږ خو په تاسو نور شرمېږو. والله العظیم افغانان دومره د اقتصاد نه، د هر شي نه 40 کاله موږ دا جنګونه وځپلو، خو اوس هم موږ کې الحمدلله دومره غیره شته دی چې موږ ته زمینه مساعده سي، لکه د اردن غوندې زموږ سره سرحد و، د مصر غوندې زموږ سره سرحد و، د لبنان غوندې زموږ سره سرحد وی. نو تا خو تاسو بیا کتلي و، خو افسوس په تاسو باندې. کاش تاسو پورې د اسلام نوم نه وای، کاش تاسو هم داسې وای لکه د اسرائیل، کاش تاسو داسې وای چې د مسلمان نوم در پورې نه وای. نو موږ به هیڅ کله د کفارو د طعنو څخه بیا نه ځورېدلو، هیڅ کله به د کفارو د ظلمونو څخه نه ځورېدلو. موږ چې ژاړو، موږ ته چې دا زړه ته سوخ راځي، ستاسو د وجې الله مو هلاک کړه. الله مو د دغه فلسطینیانو په ازار باندې داسې در په دره کړه چې بچي مو په سرکونو باندې پراته وي ستاسو د بې غیرتو. دوستانو بخښنه غواړم، زه په خبرو منځ کې احساساتي شوم. واقعا سړي انسان زړه درد وکړي. ډېره مننه، الله مو خوشحال لرم.